السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قدرمنو دوستانو، زه یم ستاسو کشر ورور عبدالغني مظلومیار. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ وایست. ګران محترمین ملګرو، په نننۍ ویډیو کې به زه د واتساپ د یو ډېر ضروري سیټینګ په باره کې معلومات درکړم. دوستانو، که چیرې ستاسو واتساپ ډېر زیات مصرف کوي، یعنی چې تاسو کوم پیکج جمع کوئ یا MB جمع کوئ هغه ژر ختموي، نو په دې سره ستاسو ډېر زیات مصرف هم کېدلی شي. نو دوستانو، نن چې زه تاسو ته کوم سیټینګ په واتساپ کې درښیم، انشاءالله دې بعد به ستاسو واتساپ زیات مصرف نه کوي. خو دوستانو، د دغه سیټینګ ډېرې زیاتې فایدې دي. یوه دا فایده ده چې ستاسو MB نه مصرفوي، بله دا فایده ده چې ستاسو د موبایل کوم فون چې دی سټوریج دا به ژر نه ډکېږي، میمري چې ورته ویل کېږي. نو د فالتو د فضول شیانو څخه به نه ډکېږي. هغه شی به ستاسو د موبایل فون یا میمري ته ځي چې هغه ستاسو خوښ وي، تاسو یې پخپله صفا کوئ. نو دوستانو، ډېره ضروري او خوندوره طریقه ده. ویډیو راسره تر پایه وګورئ. کوم تر اوسه پورې زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، دغه در ویډیو کوم لاندې سور سبسکرایب بټن چې دی دوستانو، تاسو په دغه کلیک وکړئ. دا ګورئ دوستانو، ستاسو مخ ته به دغسې انټرفیس وي، دغسې شکل وي. دلته د دغه ویډیو لاندې دا سور سبسکرایب بټن به کلیک کړئ او بیا به دغه ګنټۍ نښان کلیک کړئ، بیا به د آل بټن کلیک کړئ. نو دوستانو، دلته کوم تر اوسه پورې ویډیو ته لایک نه وي ورکړی، ویډیو ته لایک هم ورکړئ. نو راځو د واتساپ ته ځو، طریقه درښیو. دوستانو، دلته به تاسو راسئ، خپل واتساپ خلاص کړئ. دلته چې موږ کله واتساپ کلاو کړو، دلته به تاسو راسئ دوستانو، په خپل واتساپ کې دغه درې ټکي به کلیک کړئ. دا ګورئ دوستانو، دلته دغه درې ټکي کله چې پر دې کلیک وکړو، دلته دغه سیټینګ ورته لیکلی دی، اخري اپشن دی. تاسو به دغه سیټینګ کلیک کړئ. چې کله په دې کلیک کړئ، نو دوستانو دلته دغه اپشن دی، دلته به تاسو راسئ، دغه سټوریج اینډ ډیټا به پیدا کړئ. دا ګورئ دوستانو، کله چې تاسو دغه اپشن ته رالاست، په دې به کلیک کړئ. دلته ګورئ دوستانو، دلته درې اپشنه دي. دلته انشاءالله تاسو ته به هم دغه درې اپشنه په نظر درځي. دلته به تاسو په دغه درو اپشنو کلیک کړئ. دوستانو، اول به تاسو راسئ، په دغه اول به کلیک کړئ. ګورئ چې کله په تاسو کلیک کړه، که چیرې ستاسو سره دغسې ټیک مار اپشنونه وي لکه دغه اوس چې زما سره دي، نو بیا به ستاسو واتساپ ډېر زیات مصرف کوي. تاسو به راسئ، دا به داسې دا خانې خالي کړئ، بیا انشاءالله ستاسو واتساپ مصرف نه کوي. چې کله مو دغه ټیک مار اپشنونه ایسته کړئ، بیا به راسئ، په دغه اوکې بټن به کلیک کړئ. کله چې په دې کلیک کړئ، نو ګورئ دوستانو، د یوه کار خلاص و، پاته دوم دی. تاسو به راسئ، ګورئ دغه دوم اپشن چې دی، په دغه به کلیک کړئ. کله چې په دې کلیک کړئ، دغه به هم درې سره خانې داسې کلیک کړئ. چې کله دا کلیک کړئ، دلته دریم اپشن دی، په دا دریم به هم کلیک کړئ او د دې به داسې دا خانې کلیک کړئ. ګورئ دوستانو، دا یو فوټو دی. د دې په ټیک مار ایسته کولو سره ستاسو په ګیلري کې فالتو تصویران، فوټوګان دا نه سیو کېږي. بله ایډیو ده. اوس که چیرې دوستانو تاسو دا ټیک مار کړی وي، تاسو ته چې کله ویډیو، نعت، ګانا هر شی چې راسي، هغه اټومیټیک په خپله ستاسو په ګیلري کې سیو کېږي. نو دوستانو، بیا ویډیو ده، ویډیوز چې کوم ورته لیکلی دی، د دې هم دغسې ترتیب دی چې کومه ویډیو ستاسو خوښ نه وي چې دغسې ټیک مار وي، نو هغه ویډیو په خپله ګیلري ته سیو کېږي. او که چیرې دغه ټیک مار ایسته کړئ، نو اوس بس هغه ویډیو سیو کېږي چې تاسو یې په واتساپ کې په خپله صفا کوئ، یعنې ګورئ. نو دوستانو، اخري دی ډاکومنټس. نو دغه ډاکومنټس کوم چیرې داسې ټیک مار و، نو دا ډاکومنټس هم په خپله صفا کېږي او ګیلري ته ځي، هغه ګیلري فالتو ځای کوي. او دوستانو، ستاسو مصرف په دغه طریقه کېږي. دلته به تاسو راسئ، دغه به ټول دغسې ګورئ، ستاسو سره دا ټیک مار به وي، دا به ټول دغسې ان ټیک مار کړئ، یعنې دغه خانې به ټول خالي کړئ. دغه درې کوم اپشنان چې دي، دغه به درې سره دغسې خالي ودروئ. نو دوستانو، دغه طریقه ده. په دغه طریقه ستاسو د واتساپ کوم مصرف چې دی هغه کمېدلی شي.